السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه فیض الله خاکسار یم. نن له نوې ویډیو سره راغلی یم. غواړم چې تاسې له دغو کوم عکسونه چې درته معلومي دې سره اشنایان شئ او دې باندې عملي کار وکړم او تاسې ته تجربه ترلاسه شي. لکه کوم وسایل چې تاسې وینئ باره دي دستګاه جوجه کشي دي. دا به انشاءالله ټول هر یو ځان ته ویرین کاري کېږي، وایر به کې بسته کېږي او دستګاه به پرې جوړېږي او دستګاه نه به استفاده اخیستل کېږي چې چرګوړي، مرغاوۍ، هر پرنده چې کوم پرنده د هګۍ هغه ولو انشاءالله د هغو ټولو تجربه به په دې دستګاوو کې او له دغو وسایلو نه اخلو. انشاءالله د ټولو په کم هزینه باندې کولی شي ښه شی او ښه درآمد ترلاسه کړئ په ډېرو کمو روپیو او له ډېرو معمولي شیانو نه چې موږ تاسې په خپل وطن کې د هغه شیانو نه استفاده وکړو چې لاس موږ ته ورسي او موږ تاسې ته په لاس راسي. نو د برق بیټرۍ نه او د ګاز نه او همداسې د برق بیټریو، ګازو او لامپ او نور د ګرموالي لپاره کوم شی چې دي انشاءالله هغه به په نورو ویډیوګانو کې درته معلومات درکوم. په دې کې دا کوم شیان مې اوس عملي تاسې وینئ، په دې نه به اوس زه دستګاه درته جوړه کړم له صفر تر اخره پورې نه. نو غواړم چې تاسې تل موږ سره پاتې شئ او د موږ په کانال کې واوسئ او لینک، شیر، نظرونه خو خپل راسره شریک کړئ، ملګري راسره پاتې شئ. حتما دا مې هېر نه شي چې زه انشاءالله خاص غواړم چې تاسې راخپاره هغه څه ما زده کړي دي او تاسې سره شریک کړم، ستاسې له هغو نه ښه نفع او ښه ګټه واخلئ او په ډېر کم شي باندې په خپلو کورو کې کولی شئ تاسې جوړې کړئ دستګاوې، کولی شئ تاسې استفاده ترې واخلئ او بیا به هم داسې وغږیږي په دې باره کې چې هګۍ په څه شکل باندې باید پیدا شي، په څه شکل باید داخل دستګاه کې کېښودل شي. نو دا ټولې څو دما څو اندازه باید وي، رطوبت باید په څه اندازه باندې وي، دا ټول باید تاسې ته ځان ته انشاءالله په هره ویډیو کې زه مشوره پرې درته پرې وکړم. په دې کې چې تاسې کوم شی وینئ لکه موتور ده، بورتونه دي، همداسې خپل پانې ده او رطوبت سنج ده، دما سنج ده، هم نور همداسې کوم شیان چې تاسې ته په د عکسو کې معلومیږي ټول په دغو رقم په دغو دستګاه کې کولی شو استفاده کړو. په خپلو کورو کې ډېرې معمولي دستګاوې او ښې خوندورې دستګاوې جوړې کړو او کولی شو چې موږ تاسې خپل چرګوړي په داسې حالات باندې وساتو چې هوا او درجه یې هر څه وي. تاسې نه مننه کوم چې له موږ سره پاتې شئ. ښې شپې او ورځې درته غواړو. لایک، شیر، ملګرو